وربون مالنا ونقول فسرقون لمسحري ونحن لازم نقاط تكون أولادنا بسم الله الرحمن الرحيم. كل مصدر في هذا وصلي وسلام هذا كل مصدر مگر مصدركم بالنسبة لنا بأنكم متهم لإصرار المستعد كان شخصا على مصدر من تقريبا كتب الدنيا. أولا مستعد وسلام سواء أعمال واحد رهبري جهادية أفغانستان على رهبري جرجاي مثل عندي مشكلات في أفغانستان كمان أزروج الرهبري كان فلننا كل ثمرة خلت شيء لا شيء كل شيء اهتمام شيء كل شيء يوم عمل تاتي لكن تاتي ما نيجي لما فروج تاتي بخير وكوكي فكعبات الظلام طريق فطبعا عمل طريق من الأشياء المختلفة طالب د تاسو را پیدا امریکایانو ته تاسو برکت راغلی پرون چې په طالب باندې بمبار کړي امریکایانو دې شوالو ورغلونه سره وځي غاټره نن چې سولې د جرګې رهبري کوي جناب محترم څه فکر کوي طالب د تاسو خبرو ته کوي طالب د تاسو خبرې ته وګورئ طالب د تاسو خبرو ته بس نه دی هذا اللي يتطلب في افغانستان في السويد تطبيق هذه العباره المشركه ممكن تفسر بيعكسر بخدای باندې تاسو د کتاب مخالفت کوي د اجماع مخالفت کوي د قياس مخالفت کوي د سنت رسول الله مخالفت کوي په هیڅ شي نن په محاکمو کې په قرآن باندې دلته نه کیږي چې برکت دې تاسو په حاله مجرمان تاسو ظلم تاسو کړی دی یو څه چې کوم د درسي کې تاسو راوړل دي دا امنیت دې تاسو خلک دي دا به د صفات کې تاسو دي دا پولیس یې تاسو کیږي نن تقریبا د خلک راځي ګرځول کوي هیڅ یو تقریبا د تاسو غری زبان باندې چې ټول مليون دغه نو څه کوي ټول ملي پولیس چې تاسو ما په کانو ورته جما کوم ورته زنده تاسو شای ما زنده تاسو ورته ما زنده تاسو په لور سما ورته او جما سر باندې کېږي دی او اقتدار ته ځان دي خارجيان څنګه راغونه دي خلک ورکړي دي دا مې ملي ورته جما پر کوماري دا خارجيان څه دې تقریبا دا ورکړي ورکړي دا باندې خلکو دا تاسو زه بچنه والا په دې خاطر باندې بچنه دي هغه څه دوه چې جرګې لري بری دی چې وسه تاسو په وخت کې څوار طاقت په دار کې نه وي چې ما تاسو متعلق دي چې هغه څه تاسو دي هغه څه چې واقعا د کومه چې تاسو مشکل ستونزې او تاسو سره بس ضرور شنه د افغانستان کې د مشکلات نه وي من دا د څه لپاره د مشکلات څخه او د تاسو شوي مناسب شوي او د حاجه په خپل ځای کې کړی دي دا څه دي نن چې موږ ناس یو او د تاسو حتی تمثيل لپاره چې موږ استاد نه خواهش کړی دی چې استاد سره دې مشکل یعنی معنا هم دا چې دته یو واقع یو قانوني او دغه د قانون د شکل څخه چې اوس بمباري په پښتنو کې دا تقریبا د قدرت د ولې کې افغانستان ټول خلک موږ سره یو لاس نشو او یو د مصیبت د پای څخه کېږي دا یو کله کولای نشي یو طرف کولای نشي نو بیا د دې خبره حکمت او فلسفه هم دا و چې استاد د کار مشکل راشي تر څو پورې دا درد یوازې د پښتنو نه وسی دا تکلیف یوازې د پښتنو نه وسی